هره ورانه چې راسمه شي نو تشه، هره ورانه چې راسمه شي نو تشه، زندگی چې مجسمه شي نو تشه، د هر ګوټ قدم چې اخلم نو خمار شي، د هر ګوټ قدم چې اخلم نو خمار شي، رانه زیات چې څو قدمه شي نو تشه. ګرانو مینوالو ستړي مه شي، احترامات نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. آریان د وړیم خپرونه د هنداره، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د تل په څیر دا هڅه کړې ده چې د هندارې په سکرین تاسو ته داسې د کار او د معیار ادیبان لیکوالان در وپېژنو. نو نن په دغه لړ کې راغلی یو شمالي وزیرستان تحصیل میرلی او موسیقي کلي ده چېرته چې انتظار دور صاحب ژوند کوي. نن به د انتظار دور صاحب سره د ژوند په هکله خبرې اترې کوو، شاعري به هم ترې ناروو. نو راځئ ملګرو چې په خپل پروګرام هنداره کې انتظار دور ته هرکلی ووایو. په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې انتظار دور صاحب تاسو ته مینه هرکلی. ستړي مه شئ یا ستړی مه شئ. ډیره مننه اریان صاحب او عالم صاحب چې دومره لرې نابداله تنګ وخت شي په مو پسې روغلی. ډیره شکریه، ډیره مننه مې کا. مننه انتظار دور صاحب. لکه څنګه په ادبي دنیا کې تاسو د انتظار په نوم پیژندل کیږئ، که زموږ مینوالو سره مو خپله لنډه شن پیژندګلي وکړه چې ستاسو نوم څه دی او د کوم کلي سره تعلق لرئ؟ ما خپل نوم شمشیر علي دی او د شمالي وزیرستان میرلی تحصیل سره او حسو خیل کلي او په غزل شه تخلص انتظار داوړه استعمالوم. مننه انتظار صاحب. د شاعرۍ آغاز مو کله نه کړی دی؟ شاعرۍ آغاز بس لکه فطرتي بچپن نه مې شاعرۍ سره شوق و او بچپن نه لکه شاعرۍ سره تړون مې ده. صحیح. داسې کوم استاذ یا داسې شخصیت چې هغې نه تاسو متاثر و یا مو زده کړې ترې نه کړي؟ استاد خو داسې بنیادي استاد نه لرم او متاثره چې کومه یې لکه د طاهر کلاچي او د خوشحال خان خټک او خپل تره زوی شاکر شرایوب نه متاثره یم. مننه. داسې کوم ادبي تنظیمونه یا ټولنې دي چې هغې سره تاسو باقاعده تعلق دی؟ هغه لکه توچې ادبي ټولنه زموږ خپله ټولنه د هغې سره ما تړون دی او د بنو سپوږمۍ ادبي ټولنې سره هم تړون پاتې شوی دی. انتظار دور صاحب داسې به کوم یو ادبي صنف وي چې تاسو ته زیات خوند درکوي او کار مو هم زیات پکې کړی؟ ډېره نه ده ما کړې ده، خو ډېره غزل خوند راکوي. په مې باندې چې غزل مې دا چې لکه ډېر خوښوم، ما غزل سره مې ډېر شوق دی. مننه. تر دې دمه مو څومره غزل لیکلي دي؟ کتاب به ترېنه چاپ شي او که نه؟ بالکل مواد ډیر دي، خو فلحال را سره د دربادب له وجې رانه خراب شوي دي. بیا مې نیت کړی انشاءالله مجموعه ته کېږي، کتابي شکل به ورکړېږي. خدای دې وکړي چې تاسو دې ته وتوانېږئ یو کتاب چاپ کړئ. انتظار دور صاحب د پروګرام په دې شیبو کې مې که زموږ مینوالو ته یو دوه درې کلمونه ډالۍ کړل نو دا به زیات خوند وکړي. غزل نه مخته څه شعرونه دي چې واپس ور باندې بیرته راتلل نشته، چې واپس ور باندې بیرته راتلل نشته، زه د هغه ورکو لارو مسافر یم او د غزل لفظونه تراشم انتظاره، د غزل لفظونه تراشم انتظاره، د ښایست او د ښکلا مجسمه ګر یم. غزل ده چې کله کله ښکار په دام کې رایسار شي، کله کله ښکار په دام کې رایسار شي او کله کله ښکاري هم په خپله ښکار شي او کله کله یو ملنګ هم تخنشین شي، کله کله یو ملنګ هم تخنشین شي او کله کله شاله تخته راګزار شي او کله کله ساړې هسکا غاړې ګرځي، کله کله ساړې هسکا غاړې ګرځي، کله کله ټیټې سترګې شرمسار شي او کله کله خو بایلله دا سودمن شي، کله کله خو بایلله دا سودمن شي او کله کله جواري ګاټلې هار شي، زبردست دا بیا او کله کله خو بایلله دا سودمن شي او کله کله جواري ګاټلې هار شي
او کله کله سره ګلونه په کار نه وي کله کله سره ګلونه کله کله سره ګلونه په کار نه وي او کله کله سپېرې غنې هم په کار شي کله کله سره ګلونه په کار نه وي او کله کله سپېرې غنې هم په کار شي او کله کله د پچا سترګې خوږېږي کله کله د کله کله د پچا سترګې خوږېږي او کله کله د غاغا د سترګو خار شي ډېر زبردست دا شعر بیا وایه او کله کله د پچا سترګې خوږېږي او کله کله د غاغا د سترګو خار شي او کله کله ساړې سر د پاسه سر شي کله 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 ساړې سر د پاسه سر شي او کله کله ساړې پړ مخې گزار شي او کله کله د خازان سلی چلیږي کله کله د خازان سلی چلیږي او کله کله په چمن کې نوبهار شي او کله کله درانه پیټي د ژوند سپک شي کله کله درانه پیټي کله کله درانه پیټي د ژوند سپک شي او کله کله ژوندون هم په سړی بار شي کله کله درانه پیټي د ژوند سپک شي او کله کله ژوندون هم په سړی بار شي او کله کله دوست دښمن شي انتظاره کله کله دوست دښمن شي انتظاره او کله کله دښمن هم د سړی یار شي نور به سره سره شریک کوئ بل به بیا غزل رومن به ووایي ارشاد زه لکه اوښکه ستا د سترګو له بڼو پرېوتم زه لکه اوښکه ستا د سترګو له بڼو پرېوتم ستا د سپین مخ د ننګو په سرو لمبو پرېوتم زه لکه اوښکه ستا د سترګو له بڼو پرېوتم ستا د سپین مخ د ننګو په سرو لمبو پرېوتم او سویر ژړلې غم ځپلې لکه کونډه ناوې سویر ژړلې غم ځپلې لکه کونډه ناوې د خپل شهید ارمان د قبر په خزو پرېوتم سویر ژړلې غم ځپلې لکه کونډه ناوې د خپل شهید ارمان د قبر په خزو پرېوتم او د خبریانو د ښایست په خاریا تیر را تیر شوم د خبریانو د ښایست په خاریا تیر را تیر شوم زه لکه باد چرته په غرو او په میرو پرېوتم او زه لکه ګل د بېقدرۍ په ډېرانو غورځېدم زه لکه ګل د بېقدرۍ په ډېرانو غورځېدم چې د لیلا د تورو زلفو له کمسو پرېوتم او د مغربي تهذیب د تیزې بړبوکۍ د لاسه د مغربي تهذیب د تیزې بړبوکۍ د لاسه لکه صدر د پیغلو جونو له وږو پرېوتم زبردسته او د ستړي ژوند د عمر ورځ لاړله تېره شوله د ستړي ژوند د عمر ورځ لاړله تېره شوله زه د زیړي مازدیګر لمر غوندې رو رو پرېوتم زبردسته او چې په سړو کې بچا هم حسابول ناشنا چې په سړو کې بچا هم حسابول ناشنا د ستا د پاره د غغو خلکو په پښو پرېوتم چې په سړو کې بچا هم حسابول ناشنا د ستا د پاره د غغو خلکو په پښو پرېوتم او د خپل نازک مزاج د لاسه انتظار دا وړه د خپل نازک مزاج د لاسه انتظار دا وړه لکه شبنم یکسا په ګل او پازغو پرېوتم ډېر زبردست انتظار دور صاحب یو دوه غزل نور در ناروم بیا به خپله مرکه یو غزل به بل ووایي ارشاد غزل چې که اقرار دی ژوند ته سا ورچول دی که اقرار دی ژوند ته سا ورچول دی خو انکار دی ګوره بې نیټې اجل دی
زبردست که اقرار دی ژوند ته سا ور اچول دی خو انکار دی ګوره بې نیټې اجل دی او د غزل پول سرات باندې روان یم د غزل پول سرات باندې روان یم نازک خیال مې د قلم دا لارې مل دی د غزل پول سرات باندې روان یم نازک خیال مې د قلم دا لارې مل دی او د چا آه د سوي زړه نه را بهر شو د چا آه د سوي زړه نه را بهر شو کشپونکي د غره په سر باندې اور بل دی او د چا آه د سوي زړه نه را بهر شو کشپونکي د غره په سر باندې اور بل دی او دغه خپل چې زما څه دي نه پوهېږم دغه خپل چې زما څه دي نه پوهېږم دومره پوه یم چې مې هر یو پردی خپل دی او د همت د نیلي واګې کړه راټینګې د همت د نیلي واګې کړه راټینګې که هر څو په نه لیدلې لار مزل دی او بل شعر دا چې دغه درې واړو مې زړه له هر څه تور کړو دغه درې واړو مې زړه له هر څه تور کړو تور سترګې تور باڼه کا تور وربل دی دغه درې واړو مې زړه له هر څه تور کړو تور سترګې تور باڼه کا تور وربل دی او دغه درې واړو مې زړه په وینو سور کړو دغه درې واړو مې زړه په وینو سور کړو سرانت کې کا سور پیزوان کا سور چرګل دی او لا تر اوسه سلامت یم انتظارا لا تر اوسه سلامت یم انتظارا کا مې زړه د محبت په ژوند رادل دی لا تر اوسه سلامت یم انتظارا کا مې زړه د محبت په ژوند رادل دی ډیر زبردست انتظار داور صاحب د پروګرام په دې آخري شیبو کې به زموږ مینوالو ته او د ځوان کل ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ زه خپلې مینوالې ته اورېدونکي ته دا پیغام ورکوم چې په ژوند نه څه کام مه ګڼئ او ژوند په چا نه زیات مه ګڼئ دا پیغام دی دا ډیره مننه انتظار داور صاحب چې موږ ته مو خپل قیمتي وخت وایستو په پروګرام هنداره کې مو راسره نستې وکړلو ګرانو مینوالو دا انتظار داور صاحب چې د سره مو د شاعرۍ په هکله خبرې اترې وکړې او شاعري مې هم ترې نوار ووله نو داسې قسم ښایسته ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پاڼه در سره لایک کړئ د پروګرام په دې آخري شیبو کې ما اریان داور انتظار داور ته بلال مسترب قدیم اعزاز ته او علم داور ته راکړئ اجازت تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم د خدای په امان